السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا په ټوټه کې یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو تر تاسو هم غواړي چې په خپل واتس اپ کې په یو کلیک سره ډیر زیات سټیکرونه اډ کړئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما د کمال اپلیکیشن راوړی چې د اپلیکیشن کې ډیر زیات مختلف سټیکرونه دي. تاسو ته څنګه په سکرین باندې ښکاري او دا ټول تاسو په یو کلیک باندې کولای شئ چې په خپل واتس اپ کې اډ کړئ. نو دا تاسو څنګه په خپل واتس اپ کې اډ کوئ دا اپلیکیشن به تاسو ته چیرته ملاوي شي دغه ټول درغه به کو سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پاش ټوټه کې نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. نو چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپل واتس اپ کې ډېر زیات سټیکرونه راولئ د هغې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. دا به تاسو له کوم ځای نه انسټالوئ د دې لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شي. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا به څه وکړئ سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو څومره سټیکرونه چې دلته دي تاسو ته ښکاري د ټول سټیکرونو دلته سایډ کې تاسو له پلس نشان شو کیږي. تاسو به څه وکړئ سمپل به دې پلس نشان باندې به کلیک کوئ او بیا به څه وکړئ په اډ باندې به کلیک کوئ دا ټول به تاسو سره اډ کیږي. تاسو ته ښکاري مطلب دلته به دې پلس نشان باندې کلیک کوم نو ته ماله بل یو اپشن راکړي اډ او کله چې هم تاسو په اډ باندې کلیک کړئ نو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دغه ټول سټیکرونه تاسو په خپل واتس اپ کې بالکل په اسانه طریقه باندې اډ کولی شئ. او تاسو ته ښکاري ما چې کوم په خپل واتس اپ کې اډ کړي نو هغې ته دا نشان لګېدلی. ښه نو اوس په دې کې به اډ کوو زه به سمپل دلته په دې پلس نشان باندې کلیک کوم. کله چې هم تاسو دلته په پلس نشان باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري په دې کې به مخکې تاسو له بل یو اپشن درکړي اډ ټو واتس اپ. تاسو ته ښکاري دلته لاندې اډ ټو واتس اپ. کله چې هم تاسو په اډ ټو واتس اپ باندې کلیک کوئ نو دلته بل تاسو له اډ اپشن درکړي تاسو ته ښکاري په دې اډ باندې به کلیک کوئ نو په یو کلیک باندې به دغه ټول سټیکرونه تاسو سره په واتس اپ کې راشي. بیا به دا واتس اپ کې تاسو په کوم ځای کې ګورئ دغه طریقه ته هم ښایم چې کله هم بیا تاسو چاته میسج کوئ نو تاسو به څه وکړئ سمپل به دلته تاسو ته ښکاري په دې سایډ کې دا ایموجي والا اپشن تاسو ته ښکاري تاسو به سمپل په دې باندې کلیک کوئ. کله چې هم تاسو په دې اپشن باندې کلیک واخیستلو نو په دې کې به دننه تاسو له دغه ټول سټیکرونه شو شي کوم چې تاسو دلته ځان سره سیو کړي دي تاسو ته ښکاري دغه ځای نه تاسو دلته راوستي دي نو تاسو چې په کوم یو باندې هم کلیک اخلئ تاسو ته ښکاري هغه به تاسو سره دلته سینډ کیږي هر چاته. خو ګمر ګورو امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.